السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د بل چا د وای فای کوډ معلوم کړئ. دوستانو که ستاسو شاوخوا ته وای فای لګېدلی وي او تاسو ته یې کوډ نه وي معلوم او که تاسو غواړئ چې د هغو کوډ ځان ته معلوم کړئ نو دغه کوډ به تاسو څنګه معلوموئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. ډېر په اسانه طریقه سره دوستان تاسو کولی شئ چې د هر چا د وای فای کوډ معلوم کړئ. نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو تر ویډیو شروع کېدلو مخکې چیرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د هغه رقم له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ. او که چیرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. له هغې څخه یې تاسو ډېر په اسانه طریقه سره ډاونلوډولی شئ او لینک یې ما تاسو ته په اول کمنټس کې هم درکړی ده. له هغې څخه یې تاسو ډېر په اسانه طریقه سره ډاونلوډولی شئ. د هغه رقم دوستان تاسو راسئ په دغه اپلیکیشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. اوس دوستانو ستاسو شاوخوا ته که هر څو وای فای لګېدلی وي او د هغو سیګنل تاسو ته را روان وي او کوډ یې تاسو ته نه وي معلوم نو دغه به تاسو څنګه معلوموئ. ګوره دوستانو کله چې دغه اپلیکیشن تاسو خلاص کړئ کوم پرمیشنان تاسو څخه غواړي هغه ټوټل پرمیشنان به تاسو الاو کړئ. نو ګوره دوستانو هغه پرمیشنان زه الاوم او دغه رقم ساینینګ ان ده. دغه رقم دغه به ویلز کړئ ټیم واخلي او دلته به دوستان تاسو یو ایمیل ور وښایاست. نو ګوره دوستانو زه راځم دغه ایمیل ورښیم. کله چې ګوره دوستان تاسو خپل ایمیل ور وښایاست دغه رقم کنټینیو ایز کلیم دغه رقم به تاسو په خپل ایمیل باندې کلیک وکړئ خپل ایمیل به روښایاست او دغه اپلیکیشن به تاسو ته خلاص شي. نو دوستان تاسو به لږ انتظار ورته وکړئ. کله چې دغه تاسو ته خلاص شو دغه رقم دوستانو نیکسټ او بعد کې به دوستان تاسو په سکیپ بټن باندې کلیک وکړئ. دلته به دوستانو دغه اپلیکیشن تاسو ته خلاص شي. نو کله چې ګوره دوستانو دغه اپلیکیشن تاسو ته خلاص شو لوډینګ میپ اوس که ستاسو شاوخوا ته هر څو وای فای لګېدلی وي د هغو ټوټل وای فای کنیکشن به دلته دی تاسو ته راواړوي. ګوره دوستانو د تاسو ټرن اون لوکیشن وي. نو کله چې ګوره دوستان تاسو لوکیشن وي دغه به تاسو اوکې کړئ. کله چې ګوره دوستان تاسو دغه اوکې کړئ دغه رقم هر څو وای فای چې لګېدلي وي هغه ټوټل وای فای به دلته تاسو ته دی در ښکاره کړي. نو ګوره دوستانو دغه وای فای زما شاوخوا لګېدلی دي. اوس زه غواړم چې د دغو کوډ معلوم کړمه. ګوره دوستانو کومه وای فای چې آنلاین وي کومه وای فای چې کار کوي له هغې سره به دغه زرغون ټیک مارک نشان را روان وي. دا زرغون کوم ډاټ نشان چې تاسو وینئ دا نشان به ورسره روان وي. اوس زه غواړم چې د دغه وای فای کوډ معلوم کړمه. دغه رقم دوستان تاسو په دا وای فای باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستان تاسو په وای فای باندې کلیک وکړئ د وای فای نوم چې دا 1 2 3 4 5 6 7 8 نوم ده. دغه رقم ګوره دوستانو ایرفان شو. دغه رقم اوس پبلیک کم پاسورډ چې دا پاسورډ یې دلته دی تاسو ته نه در ښکاره کوي. دغه رقم دوستانو دلته تاسو راسئ په شو پاسورډ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستان تاسو په شو پاسورډ بټن باندې کلیک وکړئ انلاک پاسورډ به ووایي. نو کله چې ګوره دوستان تاسو انلاک پاسورډ ووایي دغه پاسورډ به دلته دی تاسو ته د خلاص کړي. سټارټینګ ان 3 سکینډ ګوره دوستانو کله چې 3 سکینډه پرس شي دغه پاسورډ به دلته دی تاسو ته در ښکاره کړي. نو ګوره دوستانو کله چې تاسو شو پاسورډ وي انلاک پاسورډ وي دغه کوم ایډز رالو هغه ایډز به تاسو وګورئ او بعد کې به ایډز تاسو کلوز کړئ. نو ګوره دوستانو ما ایډز کلوز کو دغه رقم ګوره دوستانو کوم داسې نوم ورکړی دا 1 2 3 4 5 6 7 8 یې نوم ده او دغه رقم پاسورډ یې هم دوستانو 1 2 3 4 5 6 7 8 یې پاسورډ ورکړی ده. دغه رقم دوستان تاسو په کاپي پاسورډ باندې کلیک وکړئ او دوستان تاسو په خپل وای فای ته ولاړ شئ. کله چې دوستان تاسو خپل وای فای خلاص کړئ او دلته به دغه دوستانو تاسو کنیکټ کړئ. دغه رقم ګوره دوستانو اوس دغه وای فای ده. دغه رقم که تاسو غواړئ چې د هر چا د وای فای کوډ معلوم کړئ په دغه طریقه سره تاسو کولی شئ چې د هر چا د وای فای کوډ معلوم کړئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوي ویډیو خامخا سره لایک کړئ له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او د دغه رقم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ ځکه په دغه چینل کې موږ لپاره هره ورځ د ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ګوره دوستانو دغه دویم وای فای ده. نو زه غواړم چې د دویم وای فای کوډ هم تاسو ته معلوم کړمه. نو ګوره دوستانو دغه دویم وای فای ده. زه غواړم چې د دویم وای فای کوډ هم معلوم کړو چې دغه وای فای کوډ څه شی ده. ګوره دوستانو 1 1 2 2 3 3 هغه رقم 5 4 8 4 دغه یې دوستانو کوډ ده. اوس دوستانو تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ چې د هر چا د وای فای کوډ معلوم کړئ. نو دوستانو دغه ویډیو له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او دوستانو که کومه پوښتنه لرئ او کوم ویډیو ته ضرورت وي موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.